سلامونه احترامات ګرانو پښتنو ګرانو مینوالو د انډس کلچر فورم د طرف نه لسمه میله چې مانځلې کېږي په اسلام آباد PNCA کې محترم ډېر زمونږ په موږ باندې ګران ساحل صاحب موږ سره موجود دي دلته کې هغوی نه د دې میله په هکله باندې یو څو خبرې پوښتنه کوو چې هغوی دلته کې د پښتو په حواله باندې کوم قدر ویني د انډس کلچر فورم په دې میله کې په دې پلیټ فارم باندې د پښتنو چې کومه نمایندګي کېږي نو هغې ته په کوم نظر باندې جی صاحب نو میله خو لا موجوده ده روانه ده څه چې پکې وشو یا سره دي اوس روان دي دا میله خو په ذات خود د دې چې کوم هغه دی د ژبو په حواله هغه په هر نوم چې خو لکه د ټولو ژبو نمایندګان دلته موجود وي او د خپلو خیالاتو اظهار کوي اکثر په ژبه باندې په کلچر باندې او د دې قومونو مختلفو قومونو د مختلفو ژبو د هغې په یووالي یا رانږدېکت باندې چې کوم دی تقریرونه کېږي خبرې کېږي ثقافت وایي هم دې ته لکه فرض کړو چې موږ خدای پاک پیدا کړي وو نو دا یو ژوند راکړی دی بیا د دغه ژوند نه ژوند پیدا کول یعنې دا داسې ده چې که دا موږ یو پروډکشن وګڼو نو دغه ته موږ د سرګرمو ته دغسې سرګرمو ته بلکې د ژوند هر قسمه سرګرمۍ دغه موږ ریپروډکشن ګڼو یعنې د ژوند نه ژوند پیدا کول زما په خیال دا چې نه وي نو خو بیا خو هېڅ نشته خو که دغسې دا تبادله خیال کېږي خبرې کېږي نو د هغې نه دا نتیجې راوځي چې موږ د یو بل سره وپېژنو ما بېګا موږ 10 کسان یو میز ته ناست وو ډوډۍ وخوړه موږ 3 پکې پښتانه دا نور څه څوک پنجابیان وو پکې یو نیم سندي وو پکې یو ډېرو پکې یو انکو والا وو موږ ډوډۍ یو ځای وخوړه خو موږ د یو بل نه تپوس نه دی کړی چې وایي د یو بل سره پېژنګلو خو وکړو هغې کې بیا څوک و نو هغه یو خبره محسوس کړه چې یاره موږ د پېژنګلو نه شوه او تاسو د کم ځای موږ د کم ځای که نه نو ما وی چې موږ تر دې وخته پورې د یوې ژبې په خیال باندې لکه مطلب دا دی چې اردو ژبه یو داسې ژبه ده چې دا د رابطې دپاره د یوې ژبې ضرورت وي نو د دې نه ښه ژبه نشته ځکه چې بیا یو زندګي پکې موږ هم کړې ده که او د یو بل سره چې اوس هم تبادله خیال کوو په دغه ذریعه یې کوو خو دا د رابطې ذریعه ده دا د قومونو نمایندګي نشي کولی ځکه چې موږ چې څه سوچ کوو هغه په دې کې نشو نورو ته منتقل کولی سوا د خپلو ژبو نه یا دا ده چې دا ژبه چې زده کوو یا نورې ژبې چې زده کوو نو د خپلو ژبو په حواله یې زده کوو نو خبره دا ده چې دې کې ډېرې زیاتې سودمنې خبرې راوځي دغه اوس خو ځای نه و د مذاکرې هم نه و د بل څه هم نه و د بل څه هم نه خو په دغه تبادله خیال کې دا خبرې راووتې چې بھئ واقعي لکه موږ د خپلو ژبو د خوند رنګ نه نه یو خبر شي که فرض کو سندرې مو پکې ویلې دي نو که د هغې څه خوند څه رنګ هغه موږ قبول کړی دی نو هغه هم زموږ د دې قومونو خپله دننه کمپوزونه دي چې موږ خپل کړي موږ ته یې پته نشته چې په اردو کې د کمې ژبې کمپوزونه څومره موجود دي بیا دا ده چې دلته اردو خو د هند د فلمي دنیا ژبه ده د هغې ځای ژبه هم ده د دې ځای ژبه هم ده او د دې اورېدو روزانه اورېدو پکې د تبادله خیال باوجود چې کوم دی موږ هغه ځای ته نه رسو چې موږ د یو بل نه تپوس دومره
ممتاز دا نکړه چې دا د یو بل نه خو تپوس وکړو چې په یو میز ډوډۍ ته ناست یو دوی په خپلو کې خبرې کوي موږ په خپلو کې خبرې کوو دا څه شی دی یعنې موږ پکې دغومره مینه پیدا نه کړه دا ځکه چې موږ د یو بل په خبرو نه پوهېږو که پوهېږو سرسطي غوندې خبرې کوو سرسري غوندې خبرې کوو نو زما په خیال چې دا دقسې میلې چې کوي دا ډېرې زیاتې سودمنې په دې وي چې په دې کې مختلف خلک د یو بل سره کښېني خبرې اترې وکړي جنګلو پکې پیدا شي موږ هم په خپلو کې لکه پښتانه دي ډېر لرې لرې دي که د یو بل سره په جنګلو مو پیدا شوې ده نو هم په دغسې تقریباتو کې پیدا شي که دا نه وې نو لکه موږ د ژوند نه او بله دا ده چې کلچر چې کم دی که نه کلچر زه وایم چې د تهذیب او د تمدن او د ژوند د هرې سرګرمۍ مور ده پوه شو که نه نو هغه کلچر چې کوم موږ کلچر اړو راړو په دې نه پوهېږو چې کلچر ووایو څه ته دا رنګ دی هغه رنګ دی دې کې اوس د ګل رنګ چا پېژندلی دی چې په دې کې څو رنګونه دي یا کله شمارلی دي چې په دې کې څو رنګونه دي بیا دا ده چې نننی صورتحال چې کوم دی هغه خو دا دی چې موږ د ژبو نه بېغمه کوي خو داسې یو عالمي ژبه به د کوم ځای نه سړی راوړي چې هغه صرف زده کړي او هغه دغه شي ځکه چې موږ کمپیوټر ته کښېنئ نو زموږ چې د ژبې کم خواږه دي هغه رانه تروړي لکه دلته هایبریډ شیونه راوواته نو بېشکه هغه خېټه خو ډکولی شي بېشکه هغه لوکه خو ختمولی شي خو دا ده چې هغه ذایقه چې کومه موږ په خپلو قدرتي دغه کې بوټو ونو بوټو کې لیده هغه خو پکې نشته که ته پوه شو که نه د جوارو مثلا د جوارو ډوډۍ به چې کوم دی موږ ډېره زیاته په مینه خوړه هغه اوس سړی نشي خوړی یعنې څه بې مالګې غوندې شی دی او څه دي څه دي نو دغه ضرورتونه په خپل ځای خو دا ده چې لکه زمونږ هغه خواږه زمونږ نه دغه ژبې تروړي د کمپیوټر ژبې ته هم کښېنئ اوس د دغه نه به څه ژبه جوړه شي د منطق نه به څنګه ژبه جوړېږي منطق خو مطلب دا دی چې په جملو کې بیانېږي او په خبرو کې بیانېږي که نه یعنې دا خو د حرف نه شروع ده دا خو د اواز نه شروع ده خو دغه حرف او دغه اواز کې چې کوم خواږه دي دا خو زمانه لکه زی داسې یو مثال یې ورکوو چې دا خو زمانه زی ته پوه شو که نه او دې کې چې زه کم علم زده کوم کمو خلکو ته یې ورکوم نو هغه زده کړه هم زمانه کافي ده هغه خو موږ چک کړه یو تجربه مو کړه تقریبا اویا کاله زندګي چې کومه دا پوره ساده ده خو په ساده کې موږ دې ځای ته نه رسېدو چې لکه موږ دغسې ادارې اکثر زموږ نه ایګزیټ شي بل څه شي بل څه شي یا دا دی چې ډېر بلا نشستونه وشي څه وشي څه وشي خو هغه خبرې چې کوم مو زده کړي دي د خارو طوطي غوندې ګوټه کړي مو دي هغه بیا ته م ووایه زه یې م ووایم بلې م وایي بلې م وایي بلې م وایي لکه په کوم څیز کې چې تخلیقي توان موجود دی او د هغې د اظهار ذریعې دي هغه خالصې خپلې ژبې دي قومي ژبې دي او دا ژبې چې کومې دي دا ډېرو زه به د پښتو مثال وایم پښتو ډېره عظیمه ژبه ده ځکه چې زه په پښتو کې لیک کوم نو ماته ورو ورو د عظمت پته لګي چې دا څومره عظیمه ژبه او په دې هم عظیمه ده چې دې په خپله زندګۍ کې د مقتدره تصور نه دی لیدلی دا د دفتر ژبه نه ده دا د قانون ژبه نه ده دا د سکول ژبه نه ده دا د کالج ژبه نه ده دا د بل څه ژبه نه ده بل څه ژبه نه په دې کې هم دا نه ده روکه شوې نو چې نه ده روکه شوې ساتلې څه شي ده دکې احساساتو ساتلې ده د هغې هغه اظهار د اواز اظهار د حرف اظهار د لفظ اظهار نو دا دغه شیونو ساتلې ده او داسې ساتلې ده چې مثلا موږ زنانو
ټپه تخلیق کړې ده ته نو کا چې په ټول دنیا کې یا د ټول دنیا په ژبو کې دغه صنف نشته چې هغه په سادو نه د زرګونو کالونو را روان دي چلی نو د دې چې کوم خوبې دي د دې دغه هغه دا دي چې منګه د دې خلکو نه واورو نو کم از کم څه نوې خبره خو پکې واورو خو دا چې کوم صورتحال اوس را روان دی زه داسې ګڼم چې د دې نه یا خلک خبر نه دي یا په دې د سره خبره نه کوي ځکه چې د هغې دپاره کار شروع دی موږ دلته د ژبو خبره کوو د ژبو د رنګارنګۍ خبره کوو هغلته پې دا شی شروع دی او دا د 1960 نه شروع دی د 1960 نه شروع دی چې د دې خلکو نه ژبې واډوي او اطلاع راغلی ده چې بهی ځینې ژبې ورکېدونکې دي زمونږ ژبه پرېږده د اردو غوندې د لوی مارکېټ ژبه هغې ته هم خطره ده او خطره خلک په هغه تېر ځل چې زه راغلی وم هغه خلکو محسوسوله نن لا ما داسې نه خبره نه ده اورېدلې چې یاره مونږ د داسې خطراتو سره به ته پوه شو که نه نو زما خپل خیال دا دی چې باید چې په دغسې دغه کې چې کم دی که نه دا اوس خو را محدود کېدی نه شي خو دا ده چې لکه د دې دپاره چې کم دی داسې یو لاره رایستل پکار وي چې په ټیک طریقه خلکو ته هغه دغه ور ورسي یعنې مونږ چې د کم څه سره مخ یو چې هغه شیونه ور ورسي جی ساحل صاحب محترم تاسو په کوم نظر ګورئ د دې انډس کلچر فورم چې کوم د دې دپاره دا هڅې کوي مورنو ژبو د راټولولو دپاره او د دې د تحفظ دپاره نو دې ته په کوم نظر ګورئ تاسو د دې نه مخکې هم دې کې په یو اعزازي حیثیت باندې ګډون کړی دی په دې میله کې نو هغه وخت هم ستاسو نظر کې به یې یاداشت تاسو څه به تاسو مخامخ یاد به یې ذهن کې او اوس وخت کې تاسو د دې په باره کې تاسو زما په خیال چې لکه دا ورځ چې کومه ده دا 28 فروری دا د مورنو ژبو دې ته د مورنو ژبو ده مورنۍ ژبه چې کومه ده دا بدلېدي هم شي مثلا یو سړی دی هغه په بل د بلې ژبې د یو ترانه سره دغه کړی د هغه نه چې کوم بچي پیدا کېږي د هغې مورنۍ ژبه په هغه وي که مونږ یې خامخا مورنۍ اصل کې دا قامي ژبې دي خو زمونږ مسله دا ده چې مونږ یعنې د دې دپاره چې کوم خلک انتظامات جوړوي چې دا په نظر کې ولري چې د دې دپاره په خصوصیت سره یو نشست کېږي چې بهی زمونږ دا ژبې چې کومې خطرې دي ورته مونږ دا ژبې مناوو آیا مونږ د ژبې د ترقۍ دپاره منډه وو دا کار کوو که د ژبې ماتم کوو دا د ټولو نه لویه خبره نو که مونږ ماتم هم راله پکار دی او دا غم هم پکار دی چې مونږ خپلې ژبې بچ څنګه نو زما په خیال چې که په دې دغه کې فورم کې په دې تنظیم کې کم خلک دي کم قسم خلک دي چې د هغې په ذهن کې دا خبره وي چې مونږ له څه کول پکار دي چې مونږ یو بل خبر کړو چې زمونږ ژبو ته خطره ده او هغه خطره دومره په تیزۍ باندې بدلیږي چې مخکې د میږي په رفتار وه د بدلون خبره اوس چلانګونه لګوي اوس په ټوپونو روانه ده او دومره دغه چې کوم دي ګوره هر ایجاد چې کوم ساینسي ایجاد هغه به د ریاستونو په لاس کې د ریاستونو نه اوس دغه شی نجي سرمایه‌کارۍ طرف ته روان خو زما په خبره پوه شو که نه نجي سرمایه‌کار چې کوم دي هغه دومره تیز دي او هغه دومره مرلي شوي دي چې هغه د حکومتونو یا د سټیټ د ریاست د واک غواړي لکه بې جوازه یو شی پیدا کوو مثلا زما موبایل ته څه ضرورت هیڅ جواز یې نشته ځکه چې مونږ په هغه ځای کې نه یو چې مونږ دغه جواز پیدا کړو زه دلته تللی وم نو هلته ما دا فکر کوو چې یاره که دلته فرض کړو دا دغه دی دا د نقشې تصور نیک او د نقشې تصور چې په هغې باندې ډریور روان دی که نه
نو د چا نه به دې تپوس کوو چې زه فلاني ځای ته ځم ځکه چې هغلته خو په میلیونو ښاریې دي ټیک شو نو د چا نه به دې تپوس کوو دا شی چې کوم دی پته ورکړه نو درته وایي او هغلته درته وایي دا په خپل ځای ورته راځي دا ښه خبره ده خو دا ده چې لکه عامو خلکو ته چې موږ یې ماشومانو له ورکړو د دې دپاره هغوی بندوبست کړی دی چې موږ ماشوم له اسلحه نه ورکول او ټلیفون مو نه ورکول اوس هغوی له ټلیفون په خپله الو په جیب کې ورته اچوو چې زه د خپل ماشوم تپوس وکړم چې دی په سکول کې دی که نه دی چې دی چا تختولی خو نه دی دا چل یې راسره وکړو نو موږ لګیا یو خپلو ماشومانو ته په خپله په زور ورته ټلیفون په جیب کې اچوي ته پوه شو که نه چېرې د کور سره دی هر وخت په رابطه کې دا چل یې زموږ سره کړی دی نور چلونه هم کولی شي او بلا کولی شي زموږ ټول دانش په مجموعي ډول د هر قوم د هر ایجنټ دانش زه چې کله دا وانه اورم چې په دې څه خبره کېږي زه وایم چې زموږ دانش چې کوم دی هغه ټکړی شوی خو نه دی یا د دې نه بېخبره دی یا د نوې دنیا پېژندګلو نه شي کولی نو دا ده چې لکه د دې خوبي خو یا خوبی دا خو ډېرې زیاتې قیمتي دي ځکه چې په دې کې هر کارکن په منډه هم د خپل ډیوټي کوي او په ټیک طریقه کوي اوس هغلته خلک په څه بحث کوي د دې نه هغوی څومره خبرېږي د دې سره خو د هغوی کار نشته که نه ځکه چې دوی خپله ډیوټی کوي خو دا ده چې څه کېږي نو باید چې زمونږ په مجموعي دانش د ټولو ژبو دانش هغه په دې خبره باندې توجه ورکړي چې بهی مونږ څه کول پکار دي او زمونږ ژبو ته دا یقیني کړي چې دې ته خاطرې شته او دې ته مونږ هغه د افغانانو خبره زمینه مو ورته په خپله تیاره کړې ده ځکه چې مونږ د یوې ژبې دپاره ټولې قومي ژبې قربان کړي دي او د هغې نتیجه دا ده چې مونږ په یو میز لس کسان خو د یو بل سره خپله پېژندګلو نه کوو دونه یعنې هغه د اشنایي دونه بېګانګي په خیال سره د دې چې زمونږ سره د رابطې یوه ژبه وخت د وخت دا زیاتېږي او زیاتېږي مجبورۍ هم زیاتېږي بلکې بنیاد جوړېږي وخت د وخت او د وخت مننه ستاسو سایل صاحب دومره ټایم هم راکړو دومره بهترین تاسو موږ سره خپل دا نظر شریک کړو دا ډېر قیمتي دی لپاره ډېر غټ موضوع سلامت اوسئ برکتونو ډېره مننه